د ننګرهار ورزشي خبریالانو لومړنۍ مشورتي ناسته یا د ناسته چې د ورزشي خبریالانو د همغږۍ په موخه جوړه شوې وه او د بېلابېلو رسنیو فعاله ورزشي خبریالانو پکې برخه اخیستې وه د ورزشي خبریالانو پر فعالیت یې خوښي وښوده. د ننګرهار ورزشي خبریالانو نوي ټاکل شوي مشر خیر الله پرخر د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه وکړه چې په هغه یې باور وکړ او ډاډ یې ورکړ چې نوموړی به خپله پوره هڅه کوي تر څو ورزشي خبریالانو ته په ټولو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. که چیرې یو غږ او یو ادرس د کرکټ پرمختګ لپاره کار وکړي هغه به دومره تاثیر ونه کړي لکه څنګه چې ټول ننګرهار خبریالان د هیواد په کچه خبریالان په شریکه سره د یو مثبت خبر لپاره د یو داسې خبر لپاره چې هغه د دې وطن د کرکټ په خیر په شریکه سره انعکاس ورکړي نو هغه به ډېر زیات مثبت تاثیر وکړي. مخکې متاسفانه چې له تېرو څو کلونو راهیسې د ورزشي خبریالانو رسمي ادرس نه و معلوم. موږ ورته یو رسمي ادرس پیدا کړ نو له دې وروسته به زموږ ټول خبریالان په ځانګړي ډول ننګرهاره له دغه رسمي ادرس نه فعالیتونه کوي. بلخوا ورزشي خبریالان وایي چې دوی په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي او له نوې رهبرۍ وغوښتل تر څو ورزشي ادارو سره د دوی همغږي رامنځته او ستونزې ورحل کړي. نو غوښتنه مې دا ده چې ورزشي خبریالان په یو ټغر سره راټول کړي او ټولو ته هغه حق حقوق چې کوم د دوی دي هغه ورکړي ورته. اوس د یو رسمي ادرس نه دغه اتحادیه رامنځته کیږي، مشر یې ټاکل کیږي او دوی فعالیت کوي. نو د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې د ننګرهار ورزش ته که هغه کرکټ دی، فوټبال دی، رزمي سیالۍ دي، منډه وهل دي، بایسکل چلول دي، موټرسایکل او یا نور دي، دې ټول ته په درست ډول باندې کار وکړي. د یادولو دا چې د ننګرهار ورزشي خبریالانو فعالیت له څه مودې راهیسې ځنډېدلی و خو اوس چې تر یو چتر لاندې راټول شول ژمنه یې وکړه چې د ورزش د پرمختګ لپاره به په ګډه کار کوي.